السلام علیکم دکاندار. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ وروره، څنګه یاست؟ دکاندار وروره دا د مالیې والا ګرده تاسو سودا وړي؟ و وروره دا ګرده زما ده، دا زما د ورور سودا وړي، دا ګردې مالیې والا د لیره. ښه ګردې مالیې والا یاره رجسټر به نه کړې راښکاره چې دا مالیې والا تاسو څوک پور وړي؟ ولې خیر څه به کوې وروره؟ وروره موږ ماځ دغه ګورو چې دا د مالیې والا تاسو څوک داسې پور کوي. ښه وروره اوس به څه به در ښکاره کړم، لکه ته راواخله رجسټر. د دغه یو سړي وروره 15,000 روپۍ پور دی. ښه دا څوک دی دا سړی؟ دا غریب سړی دی وروره، ریډي چلوي، کور پر غټ دی، بچیان یې زیات دي، خطا تر دې ځایه رسېدلی دی، اوس 15,000 روپۍ پسې پاته دي، نو ډېر غریب دی. ښه بل کم یو دی ته بل یو ښکاره کړه. ته څه به کوې وروره؟ خیر دی. تو خاطره ښکاره کړه وروره موږ وګورو. ښه وده زه یې وګورم. یو دغه سړی هم دی 10,000 روپۍ ته خطا رسېدلی دی. دا څوک دی دا سړی؟ دا خټ کې وروره روزانه کې کور پر غټ دی، ډېر غریب سړی دی. ښه دکانداره نجیب خانه نو دغه شی له ما ته راوستلې، الله پاک تا ته په ډېر ښه نظر کتلي دي، ښه پیسې الله پاک درکړي ته خیر و خیرات کوې بې ځایه کوې، هېڅ په روډ یو درته ودرېږي په کرجن ته پیسې ځل ورکوې. مستحق انسانان دغه دي، دا د علاقې والا دا د کلي والا. دا اوس وګوره دکانداره دومره خطر جوړه شوې ډېره بختوره میاشت هم ده، د برات میاشته روژه په پسې ده، بس خیر و خیرات کې وکړه، الله به هم څه راضي شي، زموږ تېر نبي مبارک هم درسره راضي شي، او دا خلک پور ور ادا کړه ډېر ثواب لري. بالکل عثمان آغا دا خلک مستحق خلک دي، د دې اوس پور به زه دستي ور ادا کړم. دکانداره کا دې څو پیسې دي ګر حساب راوکړه. ښه حساب یې ته راکړې وروره، اوس د څه به زه حساب وکړم؟ د یوه غله 1000 دي، د بل غل 15,000 دي، 25,000 روپۍ شوې وروره. ښه 25,000 روپۍ دکانداره او دستي به درته 25,000 روپۍ واخه دې خلکو خاطه کاټ کړه او یوه خبره واور دکانداره دا خلک خبر نه چې دا خیر خیرات چا کړی دي، دا بالکل ما د اعلی د رضا لپاره کړی دي. سمه ده ورور جان. کار بل نه سره وکړه. ښه وروره څه وکړم، کوم کار وکړم؟ کار دا دی وروره دا دوه کسان چې د میاشتې هر څومره راسن وړي دلته یې لیکه پیسې مه جناخه، دا زما ورور به د میاشت په شرط تا راځي، دی به تا ته پیسې درکوي چې هر څو سامان دوی وړي د کور لپاره که وړي که غوړي هر شی سي دی به ترې راځي، کوم حساب جوړېږي ګر حساب دی درکوي وروره. سمه ده وروره بالکل صحیح ده. هلکه د خطا کاټ کړه او د پیسې په داخل کې کښېږدو. ګورو یو ډېره ښایسته میاشت روانه ده، یو ډېرې مبارکې شپې دي، په دې کې خیر و خیرات چې وکړي الله ډېره سره راضي کېږي. که مې چېرې زموږ دغه طریقه خوښه دا ویډیو به مې کتلې چې خیر و خیرات کوئ، دا زموږ طریقه اپناوئ هم ستاسو خوښه ده، که چېرې ستاسو په ذهن کې بله طریقه یې په هغه طریقه باندې په دغه میاشت کې خیر و خیرات وکړئ چې مستحق انسانانو ته زکات یا خیرات یا یو صدقه چې هغو ته میلاو شي. ډېرې مبارکې شپې دي ملګرو، کوم چېرې زموږ دا میسیج خوښ شوی د ملګرو مخ ته د سره شیر کړي چې نور ملګري وګوري. سلامت اوسئ، چې هر ځای یاست. السلام علیکم.